نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی نیمګړی دا جهان دی تلونکی هر انسان دی نن خدا جهان دی سبا لقبرستان دی نن خدا جهان دی سبا لقبرستان دی خبر شه مسلمانا پاتی دا مکان دے كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان سوق چې دی به زمکه ونه ټول به ختمېږي كل من عليه لکه سدي استثناء به کوم راکړي چې دا ملائک یا ز پیغمبران خلق دي یا صحابه مجاهدین یا د امت کوم مشران چې دي کاغه مسلمانانو حکام دي او کاغه د علماء دي نه هیڅ لپاره نشته وجه دا غیر چې الله موږ ته د خېجه طاقت ورکړي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذكي ويلي ذو الجلال والإكرام إذا تنو على كما الله جدي إذا تنو على زور ورجي كم رب دغه پاتې کی نوري سوک نه پاتې کی ټول وزو هر یو وزي او سوک پاتې کی دوه نه طاقتور همزي مالدار همزي او کمزور همزي او غریب همزي خپل همزي او بدرنګ همزي اوچت نسب ولمزي کمزوري نسب ولمزي ماشوم همزي لوی همزي خزا بوډا زناور انسان پیره ملائک چې څوک هم دي الله نه علاوه په باندې فنا كل من عليها فان ولید کې دنه سوچ کول وکړي لكل من عليه کې ته راځي کنه راځي کنه ته دې مستثنی ته کوم راځي كل من عليها فان ته هم فانی کې او د ازمکه او استاد اعمال دې غم مکو اچھا ته پاتې کی دا چې په دکړه ته پاتې کی ته دا غم مکو چې زما کور او زما کیله او زما پټه دکان هیڅ غم مکو بالکل بیغم شه ته غم د اخرت کو دا چې چا دې هغه ته پاتې کی مرګ نه یاره مرګ د پر تیارې مرګ چې دا ټکه زه خپل ځاني وورم نزه دې سوچ کیږم چې دې له څه تعبیر ورکم مرګ څه ته وایي مرګ هغه شی دی کنه خلک چې د بچو نه جدا کوي مرګ هغه دی سړی چې د مال نه جدا کوي مرګ هغه دی چې سړی د دنیا نه جدا کوي مرګ هغه دی چې سړی د مزو نه جدا کوي مرګ هغه دی چې د هغې نه بعد رب العالمین ته مخامخ کوي مرګ هغه دی چې د هغې نه بعد به حساب کتاب کوي مرګ رب العالمین یو حتمي فیصله کړې ده او ځکه الله ویلي چې ما يبدل القول لدي زه چې یو بیر خبره ولیکم او ویکم هغه به زه بدلوم نه یو خبره الله کړې ده هغه څه ده كل نفس ذائقة الموت هر نفس له مرګ راځي هغه غټ حقیقت مرګ چې دی هغه غټ حقیقت دی چې موږ د ځان په زور غافله کړی دا مرګ ډېر عجیبه حقیقت دی منو ټول په دې دنیا کې د عقل داسې خاوند نشته چې هغه دین انکار وکړي لیونی ماشوم کېدای شي یو دماغ نه خو د دماغو خاوند د دین انکار کولی شي نشي انکار ته موږ نشو کولی خو عجیبه خبر به کېدای چې ګورې ځان موږ ته په زور غافله کړی مرګ څه ته وایي مرګ دې ته وایي راځي به او راځي به نو ستا د اعمال نه خو داسې ښکاري لکه چې نه به راځي موږ ته چې څوک وګوري او زموږ د اعمالو ته نو هغه به داسې وایي کأننا خلقنا من اجل الدنيا لکه موږ چې دنیا لپاره پیدا یو زموږ چې کوم تخطیطات دي زموږ چې کوم سوچونه دي زموږ چې کوم اوس کارونه دي کومې مسلې روانې دي دې نه دا نه ښکاري چې دا سړی مړ کېدو والی دا بلکل نه ښکاري هغه حقیقت چې د هغې نه موږ ځان په زور غافله کړی هر ژوندی به مړ کېږي او هر نوی به زړېږي او هر انسان به ختمي او هر سا والا
شی چې سا پکې دننه هغه ختمي په یو سکند کې د سترګو د رب په اندازه باندې. انسان په دنیا کې ډېر خوشحال د سترګو د رب په اندازه باندې د یو ځای نه بل ځای ته ځي، دې ته مرګ وایي. د جسم نه چې کله د روح وځي نو د یو بل ژوند ته واوړي چې د دې ژوند نه بعد چې سره راتلی که دغه بالکل څه نه وی نو بیا به هم ښه وه. موږ به د مرګ غوښتی که د مرګ باندې انسان ختمېدی. پخوا به موږ دا دواګانې په مخه نه کولی چې یالله موږ مړه کړه. چې کله دې ته سوچ وکړو چې یالله موږ مړه کړه، د هغې نه بعد چې کومه مرحله ده خو د دې نه ډېره ګرانه. هغه د دې مرګ د دې سختې نه هغه مرحله ګرانه ده کومه چې وروسته را روانه. انسان سوچ کړي خو چې کوم ژوندی انسان دا موږ چې وایو الله وبخښه د پلاني جنازه ده او په پلاني جومات کې به کېږي د پلاني منځ نه بعد د دې پلاني په ژبه یې وروسته هم راځي. ګورئ خلک به دا اعلان وکړي چې الله وبخښه د پلاني ستا به یادې جنازې ده د پلاني منځ نه بعد او په پلاني مقبره کې به یې ښخوو. دا صرف د نورو خلکو دپاره نه دی، ګوره ستا هم دی. دا خلک تېر شي ذکریات ته جوړ شي، ذکریات یعنې یادونه ته جوړ شي، ته هم یو ورځ یادونو کې پاتې شي، هر څه دې ختم شي. او رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي، انس مالک رضی الله عنه حدیث ته امام طبراني راوړی چې د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې خلک به د جوماتونو لارې جوړي کړي. د جوماتونو لارې جوړول مطلب دی چې په جوماتونو به تېرېږي خو لمونځونه به پکې نه کوي. یو یې پکې دا ذکر کړی دی چې اچانک مرګونه به ډېر شي. دا سبحان الله نن سبا بلکل ښکاره شوی دا مرګ. د مرګ دا نښه نه ده، بلکل ښکاره شوی، لکه نه وړوکی نه ځوان نه بوډا نه بل نه دا په ما او تا باندې راځي. بیا د رب العالمین د فیصلې ته وګوره څومره عجیبه خبره کړې ده. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ای پیغمبر د خلکو ته وایه که مرګ نه چې تاسو دښته به تاسو سره میلاوي. دا یو عجیبه میلمه دی، دا مرګ نه دی، دا یو عجیبه میلمه دی. ځکه یو شاعر وایي هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن ناشه ذاك يركب. هغه مرګ دی، شاعر وایي هغه مرګ دی چې د هغې نه د تېښتې لاره نشته، خو صرف انتظار دې ته دی چې دې د دې کټ نه کوشي او ته ورته وروخېږي، خو دا کټ خالي کېږي نه. په کوم کټ باندې چې مړه وړې کېږي دا خالي کېږي نه. متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. چې دې د کوشېږي هغه ورته خېږي، چې دې کوزېږي هغه خېږي، چې ته کوزېږي زه به خېږم، چې زه کوزېږم ته به خېږي. خو یو سړی به په دې کټ باندې نو دا هغه حقیقت دی چې موږ ترې تښتو، خو الله وایي چې دې نه د تېښتې لار هغه نشته. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. دا به تاسو سره ملاوي، لازم به ملاوي که ته غواړې او که نه غواړې. فیصله ده د رب العالمین. انک میت وانهم میتون. ای پیغمبره ته به مرې او دا ستا سره چې کوم خلک دي دوی به مري. نو دا فیصله ده، بلکې عامه فیصله ده ټول انسانانو لپاره. ثم انکم بعد ذلك لمیتون. الله وایي تاسو ټول د دې ژوند نه بعد به مرئ. بیا ثم انکم یوم القیامة تبعثون. او بیا به د قیامت په ورځ به دویم پر راپاسئ. نو د دې نه دا واضح شوه چې د مرګ دا فیصله چې دا حتمي فیصله ده او دا ډېر عجیبه میلمه دی. مرګ ډېر عجیبه میلمه دی. عجیبه به دې دی چې وخت یې نه دی معلوم. نو مرګ عجیبه میلمه دی، وخت یې نه دی معلوم چې کله به راځي کله به نه راځي، هېڅ پته یې نه دی. دویم عجیبه میلمه په دې دی چې موږ ولې څه تیاری هم نه دی کړی. یو خو داسې میلمه لکه اوس موږ په کور کې په بینک کې په یو ځای کې بل ځای کې پیسې جمع کوو د څه لپاره؟ کیدای شي بیماري راشي، کیدای شي مصیبت راشي. اوس د دې هر یو مصیبت لپاره موږ د مخکې نه تدابیر کوو، طریقې ورله جوړو. دې مصیبت لپاره موږ طریقه نه ده جوړه کړې چې دا خو یو مصیبت را روان دی په موږ. نو دا په دې کې دوه عجیبه خبرې په دې میلمه کې دي. درېیمه پکې عجیبه خبره ده چې دی چا قدر نه کوي. ماشوم د دې لپاره نه پرېږدي چې دی لږ د مور ورسره لږ لوبې وکړي، د پلار ورته خوشحاله شي، نه پرېږدي، زړه یې نه سوځي بچا باندې. دغه ماشوم د دې مور په دې غېږه کې د مور ورته خاندي راخاندي، پلار ورته خوشحاله شي، د دوی منځ نه وړي. هغه بوډا نه پرېږدي، هغه کوم چې خپل نوسي لیدلي او خپل بچي لیدلي هغو ته خوشحاله شوی او وایي ژوند مې اوس راغی چې دا کشران زما دومره ډېر شو. هغه غریب هم نه پرېږدي،
هغه علم نه پرېږدي هغه حق چې بیانوي او د الله دپاره سختې تېروي او ځان ستړی کوي او د الله دین بیانوي هغه هم نه پرېږدي هغه غریب نه پرېږدي خپلو بچو له چې یو نوڼۍ ګټي چېرته اته کسه نه کسه کورمه به دې غریب د لاسه به رزق هغو ته میلاوي دغه سړی هم نه پرېږدي هغه اته نهه ماشومان به دغه شان پاتې شي هغه ښځه به کونډه شي خو دا سړی نه پرېږدي هغه میلمه دی چې مالداره د پیسو لپاره نه پرېږدي چې دا سړی طاقتور دی مال ورسره د تجارت به کوي یو سره باچایي ده یو سره زور دی نه یې پرېږدي زه به تا ته نور څه ووایم خو پیغمبر هم نه پرېږدي لکه نورې خبرې خو اوږدې دي زه چې ځم یو خو لنډه به ته دا ووایم چې دا مرګ داسې میلمه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نه پرېږدي او په هغه باندې هم راغلی او هغه هم د دنیا نه تللی نو دا په ما او تا باندې راځي دوه شپې د ځان سره همیشه یادې ساته یو هغه شپه چې تېره وړو سره تېرې په خوشحالۍ کې روغ صحت دې دی بچي دې ته خواوشا کې ناستي ښځه د سره ناستی او ته ښه خوشحالی او رزق پراخی او خوشحالیانې دي او نعمتونه یې یو دا شپه ده دویمه شپه एकदम په سړي باندې راځي او هغه شپه چې اچانک به ته په قبر کې دننه پروت نه به د سره بچي نه به د سره مال نه به د سره نسبي نه به د سره ښکلوالی نه به د سره یعنې هېڅ شی تا سره دغه قبر له نشي دا دوه شپې دي کله چې په تا باندې دا دویمه شپه راځي एकदम په تا باندې به داسې یو مرض راشي او داسې یو سخته به په تا باندې راشي چې ډاکټر به مریان شي چې د دې سړي موږ څه علاج وکړو ملګري به ناامیده شي ښځه به ناامیده شي بچي به ناامیده شي دا کومه سخته ده رب العالمین وی وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الله وی بشي د مرګ سخته دا هغه وخت چې ته ترې تښتېدې دا هغه ورځ ده چې ته ترې تښتېدې دا هغه سختي دي چې ته ترې تښتېدې